د چورلکې نسکېرېدو پیښه د پاکستاني پوځ 2 پیلوټان وژل شوي او وزیرستان کې 5 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د راپورونو له مخې د یوې پوځي چورلکې د نسکېرېدو پیښه کې 2 پاکستاني پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان ایچ ټي وي راپور ورکړی دی چې دا پیښه د سیاچین په نوم هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د هند تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان پوځ پیښه تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې په دې پیښه کې د عرفان او راجان زیشان په نوم د پوځ 2 پیلوټان وژل شوي دي. پوځ یادې سیمې ته د چورلکې د تلو او د غرض د چورلکې د نسکېرېدو علت نه دی روښانه کړی. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیسو پر موټر باندې چاودنه شوې ده چې په پایله کې 5 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ بیا د پیښې د پخلي ترڅنګ زیاته کړې ده چې په دې پیښه کې لومړی ټول ټپیان و، خو د 2 هغو په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سور کړې ده. د پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه، ښې چاره.